دا تازه هلمند کې د هلمند سیال په نامه د یوه خصوصي ښوونځي د پرانیستلو مراسم دي. د دې ښوونځي مسؤلین وایي دوی به په پوره معیاري ډول خپل ښوونیز بهیر مخته وړي. لګیا یو او لا هم هغه شته امکانات لکه کمپیوټر لیب، دغه رقم مسلکي استادان او ځینې ذهني لوبې او ځینې پرمختللي میتودونو څخه دلته کار اخلو. پر همدې مهال د هلمند د پوهنې رئیس مولوي محمد عوض انصاري وویل دا د با احساس افغانانو فکر دی چې د افغانستان د راتلونکي نسلونو د روزنې لپاره فکر او پانګونې کوي. دا زموږ د غیرتمنو افغانانو مفکوره ده، دا یې غیرت دی او چې دوی سره دغه احساس ده چې د خپل راتلونکو نسلونو دپاره دوی دغه ابتکار مخته وړي چې زموږ راتلونکی نسل دی تعلیم یافته پاتې سي او په ټولنه کې دې زموږ بچیان تعلیم وکړي. دا د دوی صحي ابتکار دی. بلخوا بیا یو شمېر هلمند میشتي وایي پانګوال دي د پوهې په برخه کې پانګونې زیاتې کړي تر څو ټولنه باسواده سي. هغه هیوادوال چې شتمن وي هغوی دې د هیوادوال لپاره د پوهې علم په برخه کې پانګونه وکړي تر څو چې خلک علم او پوهه ترلاسه کړي. دا خلک باید کوشش وکړي چې د تعلیم لپاره د خپلو کوچنیانو کوشش وکړي چې تعلیمي زده کړې ته اماده کړي او د نورو خلکو سره همکاري وغواړي چې د دې سره په دې مورد کومک وکړي. ویلی سو چې هلمند کې د دولتي ښوونځیو ترڅنګ تر 10 زیات خصوصي ښوونځي هم فعال دي.